سلامونه ونیکي هیلې زه مسافر الله افغان ټک په هلو اساس په چوپړ کې حاضر یم. راځئ نن په دې خبرې وکړو چې فیشنګ څه ته ویل کېږي. ویډیو شروع کول نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي زموږ چینل یې سبسکرایب کړي او په اصلي دې غونډې تڼۍ کېکاږي. فیشنګ نن زموږ د سایبري ټاک یو بل موضوع دی. فیشنګ څه ته ویل کېږي؟ فیشنګ یو داسې اټیک دی، یو داسې برید دی چې کوم تاسو ته ښیي چې تاسو چې کوم ویب سایټ یا لینک باندې کلیک کوئ دا ستاسو حقیقي ویب سایټ دی. مثال په ډول تاسو یو بینک ویب سایټ ته داخلېږئ، تاسو ته څوک یو لینک راستوي چې کله تاسو ګورئ چې هغه د بینک لینک وي کوم چې تاسو غواړئ، نو حقیقت کې هغه د هغې بینک لینک نه وي نو کوم چې تاسو غواړئ. نو کله چې څوک داسې کسان تاسو ته لینکونه درستوي چې تاسو نه پیژنئ نو داسې لینکونو باندې بالکل کلیک مه کوئ. ولې چې کله تاسو په هغې لینکونو باندې کلیک وکړئ نو هغه ستاسو ډیټا هغه هڅه نو تاسو نه بیا هغه پاسورډ غواړي نو هغه ستاسو ټول معلومات هغه هیکر ته لاړ شي. نو داسې بریدونو نه ځان خپل وساتئ. نو څنګه وپېژنو چې دا لینک فیشنګ دی که اصلي دی؟ نو راځئ یو څو مثالونه چې زه تاسو سره شریکوم نو انشاءالله تاسو به دا کنسپټ کلیر شي. اول د فیسبوک یو فیشنګ لینک زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه معلومېږي. زه به دا لږ رازوم کوم دلته تاسو وګورئ چې دا پاڼه موږ ته ښکاري دا د فیسبوک اصلي پاڼه ده. خو که چیرې موږ د دې دلته پاڼه رازوم کړو نو تاسو دلته وګورئ چې دې کې www.facebook.cixx6.com دی. په حقیقت کې چې موږ وګورو نو د فیسبوک ویب پاڼې نوم www.facebook.com دی. نو دې کې تاسو کتلی شئ چې دا فیسبوک نه دی بلکې فیس لوک دی او .cixx6.com دی. نو داسې کله چې تاسو ته څوک لینک درواستئ نو اول په هغې کلیک کولو نه اوله کې نو تاسو هغه لینک چک کړئ آیا دا لینک اصلي دی که اصلي نه دی. نو په دې واسطه باندې نو تاسو په پته لګېږي چې دا لینک اصلي دی که نه. نو دغسې که چیرې هغه کسان تاسو ته فیسبوک کې څوک میسج راستوي نو تاسو یې نه پیژنئ نو په هغې لینک باندې هم کلیک مه کوئ. ولې کیدای شي هغه هم یو فیشنګ لینک وي. نو ډېري هلکان زموږ دوستان فیسبوک د هغې څو چې کله هیک شي هغه په حقیقت کې فیسبوک هیک شوی نه وي، هغه څه شوي هغې سره هغه فیشنګ اټیک پرې شوی وي. هغه په هغې لینک باندې کلیک وکړي نو هغې څخه معلومات کله چې غواړي یعنې د هغې یوزر نیم او پاسورډ نو کله چې هغې یوزر نیم او پاسورډ انټر کړي نو د هغې هغه ټول معلومات هغه هیکر ته لاسته ورشي. نو دغسې لینکونو څخه ځان وساتئ. بعضې وخت کې تاسو ته په فیسبوک کې داسې یو لینک راشي چې په دې لینک باندې کلیک وکړئ او 15 رنګه 15 ډوله فیسبوک ترلاسه کړئ. نو حقیقت کې هغه یو فیشنګ لینک وي. نو دغسې لینکونو باندې کلیک مه کوئ. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو دا ویډیو خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. د سایبر سکیورټي په اړه تاسو که څه معلومات غواړئ نو ما ته کومنټ کې کومنټ وکړئ او که چیرې ما سره شخصي اړیکه نیسئ نو ما سره په ایمیل باندې رابطه وکړئ. دا ویډیو خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او موږ سره پاتې شئ. انشاءالله همدغسې به موږ تاسو د سایبر سکیورټي په اړه معلومات درکوو. دا یو معلوماتي سیریز دی د سایبر سکیورټي.